د جنوبي وزیرستان په شکی تحصیل کې د انټرنیټ سرویس بندېدو خلاف د شکی بریګیډ مخې ته په دویمه ورځ هم احتجاجي درنه جاري ده. د درنې برخوالو وینا ده چې ټوله میاشت په شکی تحصیل کې د انټرنیټ سرویس 3G 4G معطل دی چې له امله د سیمې خلکو ته په رابطو کولو کې سخت مشکلات پیښ دي او د دې ترڅنګ د مقامي خلکو کاروباري سرګرمۍ هم د دې په وجه په ټپه ودرېدلې دي. میشتی کې مجمع شوی 1.8 اجنډا ده چې د موبایل د نیټ بحالي کو په دا کې ټول کوم پکښ په دا کې متفق دی. انتظام یې نشته او وویل چې دا قانوني بند کړي دي، لهذا نشته چې قانوني ته امیر رسایي نشي. قانوني نماینده ته یې تو میشته دغه به حل کوي. کله یې چې دفعه 144 تو دغه د وجه نه لهذا کله یې وابونه کله بله که قانوني بند کړي که ده بند کړي خو بند کړي دغه طبقې دي میږ یایي چې څو پر هغه پر امیر نوس وي چې څو پر امیر د آئیني قانوني حقدوره مطالبه حل شوې نه وي. دا د امیر اجنډا ده چې نیټ سره متعلق څومره ضرورتي نه وي چې څو پر دا خلاص شوي نه وي میر شګوي نه وي. دلته لاک ابدیدو دلته موږ په دا باندې مجبور شولې چې دغه خلک اکثر په سفر کې دي سفر دي نن سبا غونډ کاروبار مقصد په انټرنیټ باندې دی. موږ چې څومره قانوني لارې دي دا که ایسي دی که ډیسي دی که آرمي دو غونډې دروازې مو وټاکولې خو موږ ته د هېڅ د تسلۍ خبره نه کړو او کله یې ویل چې جانیټر سوی دی کله یې ویل چې شمسي سوی دو په دا وجه باندې موږ ته مجبور کړل استیم درنه وکړله. دا درنه تر هغه پورې وي چې څو پره 3G 4G بحال شوی نه وي او موږ که لاش پې شي که شل پې شي د غزې باندې موږ درنه ورکوي او دلته چې څومره ذمهور دي دا هغه چې هرې پارټۍ سره تعلق لري دغه متفقه دا فیصله کړې ده چې په دا کې د خیر نوم نه وي. موږ په دغسې باندې متفقه کښې چې څو پره سیګنل خلاص شوی نه وي تر هغه پورې د موږ دغه درنه وي. نیټ په باره کې د میشه د خلکو وتلی دی دغه نه ډېر سخت مشکلات دي. دا خلک ته مو ځای ورور په سفر باندې بهر ملک باندې دی دغه مشکلات دي دغه ضرورت دی. دا خلک چې وتلی دی دا شدید مشکلات سره مختلف شو. دا خلک دا مشکلاتو ته ملاو شو چې دی دا خلک روړو د مشرونو پروډینه چې نوستي دا دغه وجه نه نوستي چې څنګه د نټورک په وجه باندې دغه خلک په قبضه کې دی. موږ دا خلک چې وتلي دا څول ورته کی چې دا د نټورک بحالي سی وکړه دغه نه مشته د زیات مشکلات دی. امیر رابطه کارتو امیر چې سره رابطه نشي وته راش پته شولې امیر ودا خلک ته ریکوست دی دا څول ورته کی چې دا مشروع په دروي دا نقش نه وي دا مشر خلک دا خلای مشروع دا مالک دا پروژه دا نقش نه ولای دی دا ویل دا چې تا د امیر سره نشي د شکی خلک ډېر پر امن خلک دی په ټول وزیرستان کې په والا امن پشتي کې وغولای دی د شکی خلک امن پسند دی دا خلاف ورزي نه کو نه خلاف ورزي کړی دي دا ریکوست ورته چې دا نټورک ته بحال شي. د درنې برخوالو ویل چې د قبایلو زیاتره رشته دار په بار ملکونو کې اوسېږي او د انټرنیټ د نشتوالي په وجه د تېرو څو میاشتو راهیسې د هغوی سره رابطې کټ دي. په دې جدید دور کې هم د جنوبي وزیرستان شکی تحصیل په زرګونو خلک د انټرنیټ په شان خدماتو نه محروم دي. میش غوښتنه یکای وا 1 پوینټ اجنډا میش او میش دولت کمپینینا او تل دغه پورا کلی تا ورالی مشروع تا ورالی نن 10 تاریخ سره یو شو په 10 تاریخ باندې میش دوا سره بازورینه بند کړي دي دلته غریب خلک دغه کاروبار بند کړای دی د یکې وی د حاکم مطالبه د پورا چې د میش پشتي کې سیګنل نشته او نیټ یې بند کړای دی. دا د مسجد په خبره یغه چې کیما چیرته د شرګردي دو پاکه خلوص کی او دلته پشکی کې ندی خلوص پشکی کې سمېش ډېر اګریمنټینا ور سره کړی دي دلته ډېر معاهده ور سره وکړلې دلته میش دایته د ولمونه په نظر کسي چروشي خو د دغه بریګیډ نه میشته تکلیف ته اختیار د سره دی او د میش د ټول شکیول مطالباتو دغه یو د سیګنل او د نیټ چې په عزتمنه طریقه سره د میشته په حال کو دا ډېر د شرم خبراتو چې د مو مشرون د مو علماء کرام د مو عوام نن پروډینا د جایز حقوق صرف د سیګنل د پورا په دغنن صاحب جدید دور کې د ترغلی په علاقه کې مکمل نتورک بند دی دغه په حاله د پورا میز مذاکرات کړي دي بریګیډ سره هم کړي دي او د ډي پی او سره هم کړي دي پریس کلب هم کړی دی میز خپل اواز ټوله دنیا ته رسولای دی خو چا اکشن نه په وخاسته بیا دغه نه موږ مجبور شولې د شکی عوام په یو سوچ سره ټول شکول وروتله درنه اعلان وکړ چې څو پر میشته مکمل نتورک بحال نه وي هغه وخت پورې ودا تر نه جاري د کمپنۍ ولته چې موږ وایي چې د سکیورټي ادارې ولې
هغه ارته بنا کو بیا چې د سکیورټي ادارې ولته ورشي هغه وایي چې په یوه کمباس کې فرق دی میش ته د 20 په ډیډلاین راس کړی و د هغه نه بعد 40 په پکښې ووتلې دغه د سلیکشن نه په وخاسته میش دغه عوامي دا ته مجبور کړلې چې پرلط وروایسته درنه باندې میش مجبور شولې او انشاءالله دغه وخت پر دا درنه جاري وي چې څو پورې مکمل نتورک میش ته بحال کړی نه وي. د درنې برخوالو ویل چې حکومت زموږ سره د میرې مور په شان سلوک کوي. موږ پاکستاني وګړي او د نورو پاکستانیانو په شان حق لرو. موږ ته د خپل قانوني او آئیني حقونه راکړی شي او انټرنیټ سرویس دې زر تر زره بحال کړی شي. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان نه ملګري ریپورټر نورعلي وزیر سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.